د کرکټ نړۍ له افغان سپینرانو په خطر کې ده. له بنگلادیش سره د روانې لوبلړۍ په دوام د افغان توپ اچوونکو په زړه پورې لوبه او کارکردګي ټوله نړۍ حیرانه کړې او د نړۍ مشهورې او پوره غړیتوب لرونکي لوبډلې ترې ځان په خطر کې احساسوي. د بنگلادیش لوبډلې مرستیال روزونکي نیک پوتاس نن خبریالانو ته په یو رسنیز کنفرانس کې وویل چې یوازې زموږ د بنگلادیش لوبډله نه ده چې د افغانستان له خورا خطرناکو سپینرانو جوړ مثلث سره ستونزه لري. ټوله نړۍ او د نړۍ د کرکټ لوبډلې له محمد نبي راشد او مجيب الرحمن لوبولو سره ستونزه لري. هغه وایي د حقیقت باید ومنو، د کرکټ نړۍ کې بله هیڅ داسې لوبډله نشته چې دومره خطرناک سپینران د خپل ترکیب کې ولري. نوموړي پسې زیاته کړه چې مجيب زموږ سره میډل ایکس لوبډله کې لوبېده. ویکټ ساتونکی نه پوهېده چې د مجيب الرحمن بالونه څنګه کیپینګ کې ونیسي، په داسې حال کې چې مجيب به ورته د سترګو اشارو کې د بالونو نیولو طریقه هم ښودله. په دې وروستیو کې د کرکټ نړۍ له افغان لوبغاړو خورا اغېزمنه شوې او ډېری وختونه یې په وړتیا او خطرناکې لوبې تبصرې کوي.